افغانستان له ویسټ انډیز سره لوبې لري. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې چینل حتما سبسکرایب کړئ. ډیر کله به له کرکټ مینوالو اورئ چې ګیله کوي چې کرکټ بورډ یوازې آیرلینډ او زیمبابوې سره لوبې برابروي او نشي کولی نورو لوبډلو سره لوبې برابرې کړي او په وینا یې له آیرلینډ او زیمبابوې سره د لوبو له کتلو ستړی شوي او خوند یې تللی. خو تازه او ښه خبر دا دی چې افغانستان دا ځل د شل اوریزو لوبو د قهرمان ویسټ انډیز سره لوبې لري. دغه لوبې به د افغانستان په کوربتوب په اکتوبر میاشت کې د هند په راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شي چې درې شل اوریزې لوبې به پکې شاملې وي. کرکټ بورډ یوازې د میاشتې یادونه کړې خو د لوبو کره نیټه اعلان نه ده ښودلې. افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې له ویسټ انډیز لوبډلې وړاندې په اووم او ویسټ انډیز لوبډله بیا له افغانستان وروسته په نهم مقام کې ځای لري. دغه سیالۍ به په 2020 کال کې شل اوریز نړیوال جام چې ټاکل شوی په استرالیا کې ترسره شي د افغان لوبډلې لپاره ښه تمرین وي. تاسو د دغه سیالیو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.